نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په ما باندې درې قسمه خلک پیښ شو چې هغه جنت ته روانو او درې قسمه خلک په ما باندې پیښ شو چې هغه جهنم ته روانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اول هغه کسان چې په ما پیښ شو هغه جنت ته روانو یو پای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فالشهید شهید د الله په لار کې. کم انسان چې د الله تبارک وتعالى په لار کې شهید شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما په خپل ولیدل چې دا جنت ته روان. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعبد مملوک احسن عبادت ربه هغه غلام را باندې پیښ شو چې په غلامۍ کې د الله بندگی کړې ده په غلامۍ کې د الله بندگی کړې ده او د خپل مالک خدمت کړې ده. مطلب دا دی یو سره د چا نوکر دی مزدور دی ورسره د هغه خدمت هم کوي خپل پیسې حلالي او د رب بندگی پکې کوي. هغه نوکر کې سرکاري نوکر کې پرایویټ نوکر کې خپل نوکری په ایماندارۍ سره کوي او د الله عبادت پکې کوي. نبی رسول الله صلی الله فرمایي دا خلک نه اولیدل چې دا جنت ته روان دي. نن سبا اکثر خلک دا عذر کوي کنه وای زه مونږ کوم نو مالک می خپه کیږي یا د ډیوټي په دوران کې وای د مونږ نه ډیوټي کول دا ډیر ضروری دي. دا ډیر غلط فهمي ده. هغه نوکری به د سره کینه په کومه نوکری کې چې ته د الله عبادت نشي کولی هغه نوکری کول جایز نه دي. په کومه نوکری کې ته فرض عبادت نشي کولی دغه نوکری کول جایز نه دي. دا د خلکو ځان له کار کتلی دی چې لومبی ډیوټي ده وروسته مونځونه دي لومبی مونځ ده وروسته نوکري ده. اصل کې خبره داسې ده. نو نبی رسول الله فرمایي هغه سړی مې ولیدو چې جنت ته روانو چې د خپل مالک د خدمت سره سره د خپل رب بندګي هم کوله. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه عیادال انسان اهلدار انسان چې الله ورله ډیر اهل او عیال ورکړی دی د هغې باوجود چې کومه روزي ده په هغې باندې قناعت کوي په هغې باندې شکر وباسي او د چا نه سوال نه کوي. دا انسان مې په خپلو سترګو ولیدو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ته روان دی. نو دا درې قسمه خلک څه دي جنتیان دي. کم کم یو نبی علیه السلام فرمایي شهید. دویم هغه انسان چې د خپل مالک د خدمت سره د رب بندگی هم کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان عیالدار دی بال بچ دی الله تبارک وتعالی ورله ډیر بال بچ ورکړی دی خو چې کومه روزي ده په هغې باندې د الله شکر ادا کوي او د خلکو نه سوال نه کوي.